بسم الله الرحمن الرحیم. نن زه په هغه د پښتنو په هغه لویه طلبه خبره کومه، نو زه وایم چې پوره د هغه د ژوند کیسه یې په لنډو لمحاتو کې وکړم. د باچا خان بابا، فخر افغان بابا د پښتنو لویه طل. خو د یو شعر نه چې چین که ناس په موزې تنګ روس په لینن کوي، چین که ناس په موزې تنګ روس په لینن کوي، په هر دل ورته ولاړي پیرنګیان، چا که پای د پښتنې هدیره ولي، چا که پای د پښتنې هدیره ولي، نو تل به ننګ نه په بابا فخر افغان کوي. باچا خان عبدالغفار خان بابا په 1890 کې پوتمانزو 400 کې پیدا شو د بارم خان کرا. په 1896 کې په جماعت کې د قرآن مجید زده کړې ته کېنولو. 1898 کې په میونسپل بورډ های سکول پېښور کې داخل کړی شو. په 1901 کې په ایډورډز میشن های سکول کوټای ګیټ کې پېښور کې داخل کړی شو. په 1906 کې د آرمی د کمیشن د اغستونه انکار وکړو، او په 1908 کې اسلامیه سکول علیګړ ته لاړو، او 1909 کې انګلستان کې د نه تعلیم کولو فیصله وکړه، او 1910 کې په خپل کلي کې د یو سکول د مولانا عبدالعزیز په ملګرتیا شروع کړو. 1911 کې د رزړو د یار محمد خان د لور سره واده وشو. 1911 کې د حاجي تورنګزی صاحب د اصلاحي تحریک کې شامل شو، او په 1913 کې مشر زوی خان عبدالغني خان پیدا شو. په 1913 کې د مسلم لیگ یو اجلاس له اګرې ته لاړو. په 1914 کې د مولوي فضل ربیع او د مولوي فضل محمود سره د شیخ الهند محمود الحسن په بلنه دیوبند ته لاړو، او په 1914 کې د چیلي استلو لپاره باجوړ ته لاړو، او په 1915 کې انګریزانو د عثمانزو په آزاد سکول پابندي ولګوله. په 1915 کې انګریزانو د عثمانزو په آزاد سکول پابندي ولګوله، او په 1915 کې دویم زوی خان عبدالولي خان پیدا شو، او په 1918 کې کور والا وفات شو، او په 1919 کې د روډ کټ خلاف د سیاسي ژوند آغاز وکړو. په 1919 کې گرفتار شو. په 1919 کې دویم واده د سلطان محمد خان د لور نامتیا سره وکړو. په 1920 کې د خلافت کانفرنس کې شراکت کولو لپاره دلی ته لاړو، او 1920 کې افغانستان ته په هجرت لاړو، او 1920 کې د صوبایي خلافت کمیټې جوړه شو، او د هغې صدر منتخب کړی شو. 1920 کې د خلافت تحریک لپاره د چاندي راټولولو مهم شروع کو، او دا رقم به په هغه مدرسو لګولی شو کومې چې حکومت په 1915 کې بندي کړې وي. 1921 کې په پوتمانزو کې لومبۍ آزاده مدرسه جوړه کړې شوه. 1921 کې د تحریک د اصلاح افغانه جوړه کړه، او د هغې لومبۍ صدر باچا خان بابا، او د پښتو ژبې لومبۍ ډرامه‌نګار میاں محمد شاه د هغې جنرال سیکرټري مقرر شو، او محمد اکبر خان خادم د شاعر په حیثیت. 1921 کې په 25 مئی دویم تبر نیلور میرتاجه پیدا شوه، او 1921 کې په 17 دسمبر د 40 FCR د لاندې ونیول شو، او 3 کاله با مشقته قید شو، او د خلافت د الزامونو او چې د هجرت با مشقته قید شو، او د خلافت د الزامونو چې د هجرت په تحریک کې لویه برخه اخیستې وه، او دوباره یې په عثمانزو کې آزاد سکول شروع کړو.
1921 کې حکومت د هغه د مشر رور ډاکټر خان صاحب او د نور پښتنو مشرانو په ذریعہ جیل کې هغه ته ووی چې مونږ ته د 1000 سکولونو چلولو اجازه درکو خو د صوبې دورې پرېږده. 1923 کې چې کله د ډیره غازی خان په جیل کې و نو مور بیبي وفات شوه. 1923 کې د هغه مشر رور ډاکټر خان صاحب د لندن نه د ډاکټرای ډیګري ترلاسه کړه. اول ته یو انګریزي سره دویم واده وکړو چې د هغې نه یې د ډاکټر خان صاحب یو زوی جان خان او یو لور مریم بیبي وه. 1924 کې د جیل نه رها شو. 1924 کې د جیل نه واپس راتلو ورته عثمانزو کې د جرګې د فخر افغان خطاب ورکړو او 1924 کې په صوبه کې د جوړو شو آزادو سکولونو چې خدایي خدمتګارانو چلول د هغې دوره روان شو. او 1926 کې د آل انډیا کانګرس د تاریخ د خلافت په اکلا په کلکته کې کیدونکي اجلاس ته لاړو. 1926 کې باچا خان بابا پلار بارام خان وفات شو او 1926 کې د اج ادا کولو 1926 کې د خپل ټبر او د مشرای خور سره حج ته لاړو. 1926 کې د حج ادا کولو نه پس سره د خپل کور والا اول ته ایثار شو او د سعودي عرب او د فلسطین د مختلف ځایونو وکتل. اول ته یې کور والا په حق ورسېدل او بیت المقدس کې دفن شوه. 1928 کې په مئی کې یوه رساله د پښتون په نوم پښتو ژبه کې شروع شوه. 1928 کې باچا خان بابا د انجمن نوجوانانو صوبه سرحد په نامه یو تنظیم جوړ کړو. 1928 کې د ملګرو سره کلکتې ته د خلافت کانفرنس لاړو. هلته یې د مولانا ظفر علي خان او علامه اقبال او علي برادرانو سره د سرحد افغانستان پاک خبرې اترې وکړې. او 1929 کې د کانګرس سالانه اجلاس کې د شرکت د پاره لاهور ته لاړو چې په هغې کې د ټول هندوستان د آزادولو غوښتنه وشوه. 1929 کې د کانګرس اجلاس له لکھنؤ ته لاړو چې په لومبي ځلې د ګاندhiجي او جواهرلال نهرو سره لیدل کاتل وکړو. او 1929 کې په افغانستان د بچا سکا خلاف د نادر خان د نورو خدایي خدمتګارانو سره ومانځله. 1929 کې د ټول هندوستان دورې په دې غرض وکړه چې د افغانستان د پښتنو په اکله د نورو خلکو مرسته نوره هم تیزه او تونده کړي. 1929 کې د نوجوانانو په صوبه سرحد تنظیم لای د یو غیر سیاسی تنظیم د خدایي خدمتګار نوم ورکړو چې وروستو دا تنظیم پیرنګي د ظلمونو له وجې یو سیاسي تحریک شو. بابا په خپله د دې تنظیم سالار اعظم و. 1929 کې کلی په کلی وګرځېدو او خلک یې د خدایي خدمتګار د تحریک معرفې نه خبر کړو. 1929 کې د خلافت تاریخ د کانګرس سره د اختلاف راتلو په وجه د خلافت کمیټه د صدارت نه استعفا ورکړه. 1929 کې په 18 او په 19 اپریل د عثمانزو کې د خدایي خدمتګار تاریخ یو غونډه وکړه چې په هغې کې 200 سورپوش شریک وو. 1929 کې په ستمبر کې د خدایي خدمتګار سیاسي څانګه د زلمو جرګه په نوم پرانیسته چې وروستو بیا د هغې نوم افغانه جرګه کې خودی شو. 1930 کې په 23 اپریل په عثمانزو کې یوه جلسه وکړې شوه او خلکو ته یې د حکومت خلاف په سیول نافرمانۍ کې د شریکېدو درخواست وکړو. په 1930 کې په 23 اپریل په عثمانزو کې یو جلسه وکړه او خلکو ته یې د حکومت خلاف په سیول نافرمانۍ کې د شریکېدو خواست وکړو. 1930 په 23 اپریل سره د ملګرو پولیس په ناکای کې د FCR د لاندې گرفتار کړو او 3 کاله قید کړی شو. د 1930
د میاشتنۍ پښتو رساله بند کړی شوه. 1930 د هغه د گرفتارۍ خلاف په 23 اپریل د کیسهخانه دردناکه پیښه وشوه. 1930 د مئی په 2 تاریخ د پښتونخوا خلکو د حکومت خلاف هړتال وکړو. 1930 د مئی په 14 تاریخ حکومت اتمانزو کلي کې محاصره وکړه چې خلک به دې مجبوره کړي چې هغوی خدای خدمتګاري پرېږدي. 1930 په 28 مئی د ټکر پیښه رامنځته شوه. 1930 د قید دوران کې باچا خان بابا کانګرس سره خبره وکړه چې هغوی زموږ امداد کوي نو هغوی به خپل تاریخ کانګرس سره وتړي. 1931 د یو کال کې تیرولو نه پس د ګاندیجي او اورن پکټ ترمنځ د ډیر غازی خان جیل نه رها کړی شو. 1931 په مارچ کې د کانګرس په کراچۍ کې کیدونکي اجلاس لا په لومړي ځل د هغوی په بلنه د 100 خدایي خدمتګارو سره شریک شو. 1931 په اپریل کې د دلی ته د کانګرس اجلاس لاړو. 1931 په مئی کې یو ځل بیا پښتنو رساله د عبدالخالق خلیق په وجه شروع کړی شوه او 1931 په 9 جون د ګاندیجي سره د کانګرس د ورکینګ کمیټه اجلاس لاړو. 1931 په جولای کې د ګاندیجي زوی دیوداس ګاندي د پښتونخوا د حالاتو معلومولو دپاره پېښور ته راغی او په اتمانزو کې د بابا سره دیره شو. 1931 حکومت د خدای خدمتګار تاریخ د اثر رسوخ ختمولو په غرض خاکسار تاریخ شروع کړو او د پېښور ګورنمنت های سکول هډ ماسټر عنایت الله مشرقي د هغې لومبی صدر مقرر کړو. 1931 په 23 جولای د صوبې چیف کمیشنر سره پیپرز د باچا خان سره د انټرویو وکړه او 1931 په 14 اګست باچا خان بمبای آل انډیا کانګرس اجلاس لاړو او په دغه اجلاس کې فیصله وشوه چې په صوبه سرحد کې د یو نوي کمیټه د سرحد کانګرس کمیټې په نوم یاد سرحدي صوبې جرګه په نامه جوړه شي. 1931 په 15 اګست د ګاندیجي او جواهرلال نهرو په ملګرتیا کې وایسرای سره شملې ته لاړو او د وایسرای میټنګ له شملې ته لاړو او 1931 په 23 دسمبر په تاریخ پابندي ولګېده او په خپل کور کې گرفتار شو او 3 کاله با مشقت سزا واورول شوه. 1932 په دسمبر کې بیا یو ځل پښتون د ساله حکومت د جبر ښکار شوه او بندیز پې ولګېده. 1934 په 18 اګست د ګاندیجي د روجي نیولو په وجه هغه سره د همدردي کولو دپاره هفته روجي ونیولې. 1934 په 20 اګست 3 کاله کې تیرولو نه پس رها شو او خپلې صوبې ته په راتللو یې پابندي ولګېدلی شوه او پنجاب کې نظربند کړی شو. 1934 په 23 ستمبر په کلکته کې عوامو ته یوې جلسې په دوران کې په هندوستان مسلم اتحاد باندې خطاب وکړو. 1934 په بمبای کې یو اجلاس ته خطاب وکړو. د هغې په وجه حکومت په وارګردای کې 9 د ستمبر گرفتار کړی شو او 1936 په اګست کې د رها کړی شو او خلا په خپله صوبه او پنجاب ته تلو پابندي وه. د دې د وجې نه دوباره لاړو او ګاندیجي سره تیره شو. 1937 په فروری کې عام انتخابات وشو چې
پکې خدای خدمتګارانو په 500 کې په 19 سیټونو کامیابي حاصله کړه. دا صحیح سمونږ ووي او د کتاب نه وینا ده، نو که څه خوا دې خوا غلطي پکې شوي نو څه ګرام به نه یم، ځکه چې وینا د کتاب نه لږ ویل لږ ګراني. خو یو شعر وامه چې تل به په لار د مېړنو سره ځم، یمه پښتون د پښتنو سره ځم. والسلام.